السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بوی. نن د ریاضاتو لومړی برنامه ده. په دې برنامه کې به د ریاضاتو لی تعریف څانګو او د عددي سمبولونو سره آشنا شو. مخکې د دې چې درس پیل کو باید یوه یادونه وکړم چې زموږ هدف له دې برنامو څخه یوازې د خپل ولس خدمت کولو ارمان ده او هغه زده کوونکي له دې برنامو څخه ګټه اخیستلی شي چې دوی کورونه له مرکزو څخه لرې وي او یا اقتصادي مشکلات ولري او یا له نورو ستونزو سره مخامخ وي. دوی کولی شي په خپل کور کې زده کړې وکړي او هغه زده کوونکي چې دوی غواړي درسونه بار تکرار شي هم له دې درسو څخه ګټه اخیستلی شي او په ځانګړي ډول زموږ د خویندو دپاره همدغه سیستم ډېر ستندر او ډېر په زړه پورې ده. درس ته راځو، دقت وکئ. موږ عموما 4 سیمیستره درس په دې برنامو کې په نظر کې نیوله ده. 2 سیمیستره د کیمیا او بیولوژي ده چې انشاءالله ورور به مې ډاکټر امین درته تدریسوي او 2 سیمیستره ریاضي فیزیک ده. انشاءالله زه یې درته په خپله تدریسم. په ریاضاتو کې 3 سیمیستره درس شتون لري چې یو عمومي ریاضي، دویم هندسه او دریم مثلثات دي او موږ او تاسې لومړی له ریاضۍ څخه پیل کوو. انشاءالله چې په راتلونکي کې به هندسه او فیزیک مثلثاتو سره هم آشنا کیږو او زده کوو. زه کوشش کوم چې مثلثات له ریاضۍ سره په څنګ کې درته ووایم ځکه اکثره زده کوونکي له مثلثاتو څخه شکایت کوي. په همدې خاطر له هندسې څخه مثلثات مخکې درته وایم. راځو درس ته. زموږ د درس موضوع ده د ریاضاتو پیژندګلوي. دقت وکئ. ریاضات د یوناني توري میتیمیتکس څخه اخیستل شوي دي. د یوناني توري میتیمیتیک. دقت وکئ. یوناني توري میتیمیتیک څخه اخیستل شوي دي. ریاضات د ذهني سپورټ په معنا هم دي. د ذهني سپورټ په معنا هم دي. ریاضۍ ته میت هم ویلی شو. ریاضۍ ته یې میت هم ویلی شو. ریاضاتو ته میتیمیتکس، ریاضۍ ته یې میت ویلی شو. دقت کوئ. ریاضات په لغات کې زحمت ګاللو ته وایي. ریاضات په لغات کې زحمت ګاللو ته وایي. په اصطلاح کې د اعدادو او مقدارونو ترمنځ اړیکه څیړي. ریاضات په لغات کې څه ته وایي؟ زحمت ګاللو ته. په اصطلاح کې د اعدادو او مقدارونو ترمنځ اړیکه څیړي یا ترمنځ اړیکه راپېژني. یو څو تعریفونه په دې ډول هم دي. دقت وکئ. ریاضي د اعدادو له علم څخه عبارت ده. ریاضي د اعدادو له علم څخه عبارت ده.
دریم تعریف ته دقت وکړئ. ریاضي د شکلونو او حجمونو پیژندګلوي موږ ته راپېژندي. یعنې ریاضي د حجم او شکلونو له علم څخه عبارت ده. دقت کوئ. کوم شکلونه چې شتون لري د هغوی حجمونه موږ ته څه راپېژندي؟ ریاضي راپېژندي. دقت کوئ. که چیرې موږ یو شکل رسم کو په دې ډول چې دا انشاءالله په هندسه کې بیا په بشپړ ډول پېژندو یا په دې ډول دا چې دا کوم د دوی شکلونو نوم څه ده دا موږ ته ریاضي راپېژندي. د مثلث یا مربع نوم موږ ته څه راپېژندي؟ ریاضي راپېژندي. یا که چیرې یوه کوره رسم کو په دې ډول د دې کورې حجم پیدا کول موږ ته ریاضي راپېژندي. بل تعریف ته دقت وکړئ. ریاضي د طبیعت لرغونې ژبه ده. ریاضي د طبیعت لرغونې ژبه ده. دقت کوئ. یعنې ریاضي یو ډېر پخوانی علم ده. تقریبا په 18مه پېړۍ کې ګالیله ویلي و چې ریاضي د طبیعت د قوانینو ژبه ده. په 4مه پېړۍ کې په 18مه پېړۍ کې ګالیله ویلي و چې ریاضي د طبیعت د قوانینو ژبه ده. یعنې ریاضي په دې معنا چې لرغونی درس یا علم ده. بل تعریف ته دقت وکړئ. ریاضي د اعدادو له څلورګونو عملیو څخه بحث کوي. ریاضي د اعدادو له څلورګونو عملیو څخه بحث کوي لکه جمع، تفریق، ضرب، تقسیم. دا څلور واړه عملیې موږ د ریاضیاتو په اساس د حساب په برخه کې انشاءالله پېژندو. بل راځو باید د ریاضیاتو له څانګو سره آشنا شو. دقت وکړئ. د ریاضیاتو له څانګو سره باید آشنا شو. ریاضیات مختلفو کتابونو په مختلفو برخو باندې ویشلي دي. موږ او تاسې یې عموماً په 2 برخو باندې ویشو. دقت کوئ. یوې د محاسبې برخه، دویمه د ترسیم برخه. یوې د محاسبې او بله د ترسیم برخه. د محاسبې په برخه کې عمومي ریاضي شتون لري چې جلا جلا برخې لري لکه د حساب برخه. دقت کوئ. د الجبر برخه، د معادلاتو برخه او عالی ریاضات. اخیرنۍ برخه عالی ریاضات.
د ترسیم په برخه کې دوه برخې شتون لري. یوې هندسه ده، دویمې مثلثات. یوې هندسه، دویمې مثلثات. انشاءالله موږ او تاسې به د محاسبې په برخه کې له حساب څخه پیل کوو. لومړی به حساب زده کوو چې تقریبا 15 یا 40 برنامو کې ټول حساب خلاصولی شو. او د ترسیم په برخه کې لومړی مثلثات او بیا وروسته هندسه وایو. او دا چې ولې وروسته مخته وایو، مخکې مې درته یادونه وکړه چې اکثره زده کوونکي له مثلثاتو څخه شکایت کوي. په همدې اساس ما لومړی مثلثاتو د ویلو ایره ده او وروسته د هندسې وکړه. راځو له حساب څخه پیل کوو. دقت وکړئ. حساب په لغت کې شمیرلو ته وایي او په اصطلاح کې د اعدادو له څلورګونو عملیو څخه بحث کوي. حساب په لغت کې شمیرلو ته وایي. حساب په لغت کې شمیرلو ته وایي. په اصطلاح کې د اعدادو له څلورګونو عملیو څخه بحث کوي. څلورګونې عملیې مو مخکې یادونه وکړه. د جمع، تفریق، ضرب او تقسیم عملیې ورڅخه هدف ده. بل باید مخکې د دې چې موږ او تاسې څلورګونې عملیې پیل کړو له عدد سره آشنا شو. دقت کوئ. عددي سمبولونه باید لومړی وپېژنو. عددي سمبولونه په دې ډول تعریفېږي. دقت کوئ. عددي سمبولونه هغه نښې دي چې د عدد د لیکلو او ښودلو لپاره استفاده ورڅخه کیږي. عددي سمبولونه هغه نښې دي چې عدد د لیکلو او ښودلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنې که موږ وغواړو یو عدد ولیکو، په عددي سمبولونه څو شتون لري تر څو په هغې باندې ولیکو یا یې په هغې سره وښیو. عددي سمبولونه ډېر زیات شمېر لري. یعنې موږ او تاسې په عموما 3 ډولونه زده کوو. دقت وکړئ. یو څو نورو بېلګو ته که چیرې ببلي سیستم یې زده کوو یا ببلي سیستم یې په دې ډول ده. دقت وکړئ. ببلي سیستم یې یو څو بېلګې لیکو. که چیرې موږ په ریاضیاتو کې په دې ډول شکل سره مخامخ شو، دا په ببلي سیستم کې له یو سره مساوي ده. یعنې د یو په معنا ده. که چیرې له دې سیستم سره مخامخ شو، له دې شکل سره، دا د لسو په معنا ده په ببلي سیستم کې. که چیرې موږ او تاسې له مصري سیستم څخه یادونه وکړو، ببلیانو دا تقریبا په 2000 مخکې له میلاد څخه منځته راوړی و چې نن هم د دوی په نامه یادیږي.
بلکې د مصري سیسټم څخه یادونه وکړو. دقت وکړئ مصریانو تقریبا 3000 کاله مخکې له میلاد څخه سیسټم رامنځته کړی ده چې نن هم د دوی په نامه یادیږي. په مصري سیسټم کې دقت وکړئ یو خط د یو په معنا ده، 2 خطه د 2، 3 خطه د 3 او داسې تر 9 پورې تکراریږي. په دې ډول دا د 9 په معنا ده. که چیرې د مصري سیسټم کې موږ دا ډول شکل وګورو دا د 10 په معنا دی. که چیرې موږ او تاسې په مصري سیسټم کې په دې ډول شکل سره مخامخ شولو، دقت کوئ دا د 0 په معنا ده. دا د 0 په معنا ده. که چیرې له یوې ګوتې سره مخامخ شو، دقت وکړئ په دې ډول دا د 10 سره مساوي ده. یعنی یوه ګوته په مصري سیسټم کې څه معنا لري؟ 10 او یو دا ډول شکل وکسو موږ او تاسې له 0 سره په ترتیب لیسلو او دارې نور سیسټمونه شتون لري. موږ او تاسې په عموما کې 3 سیسټمه پیژندو. دقت کوئ په عموما کې موږ او تاسې 3 سیسټمه پیژندو. لومړی دا چې ډېر ورځه په نننۍ ورځ یا په اوسنی وخت کې استفاده کیږي، هندو عربیک سیسټم. هندو عربیک سیسټم. هندو عربیک سیسټم عادات په دې ډول دي یا سمبولونه په دې ډول دی او داسې نور لیکلی شو. دویمې ده شرقي سیسټم. دویمې ده شرقي سیسټم. دقت وکړئ په شرقي سیسټم کې عادات په دې ډول لیکلی شو 1 2 3 او داسې نور. دریم چې باید ورسره آشنا شو رومي سیسټم ده. رومي سیسټم. له رومي سیسټم څخه هم په نننۍ ژوند کې ډېره ګټه اخیستل کیږي. اعدادو سمبولونه یې په دې ډول دي 1 2 3 او داسې نور لیکلی شو. عددي سمبول وویل چې هغه نښې دي چې د عدد د لیکلو او ښودلو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. په عموما په 3 ډوله پېژندو: هندو عربیک، شرقي، رومي، چې د هر یوه لپاره مې مثالونه درته یا بیلګې ولیکلې. دا سیسټمونه بابلي سیسټم یا مصري سیسټم له دې څخه ګټه یا هیڅ نه اخیستل کیږي او یا یې ګټې اخیستنه ډېره کمه ده. په همدې خاطرې موږ یوازې له دې سره آشنا کیږو. تاسو هم یوازې دا در سره نوټ کړئ. په رومي اعدادو کې ځینې خاصیتونه شتون لري. دا په یاد در سره ولرئ. دا در سره نوټ کړئ. دقت وکړئ که چیرې یو رومي عدد ته هیڅ طرف ته یو عدد ولیکو نو زیاتیږي. دقت وکړئ په رومي کې دا عدد سمبول د 10 سره مساوي ده. که چیرې هیڅ طرف ته یو عدد وي ته ولیکو په دې ډول نو 10 مثبت 1 مساوي کیږي 11 سره. که چیرې چپ طرف ته ورته ولیکو په دې ډولو
لس یو نو دا په دې معنا چې لس منفي یو مساوي کېږي له 9 سره. او دا نقطه خام در سره په یاد ولرئ که چیرې یو خط د کوم رومي عدد پر سر باندې لیکل شوی و هغه له زرو سره زر مساوي دی یعنې ضربېږي. په دې ډول دقت وکړئ که چیرې یوې په دې یو خط لیکل شوی دا په دې معنا یو ضرب زر مساوي کېږي له زرو سره. که چیرې ولرو په دې ډول دوه په سر یو خط وي دا په دې معنا چې دوه ضرب زر مساوي کېږي له 2000 سره. یا که چیرې ولرو لس په سر یو خط کش کړل شوی دا په دې معنا چې لس ضرب زر مساوي کېږي له لس زرو سره. انشاءالله تاسو به د نننۍ ورځې درس باندې پوه شوي وای. تاسو هم مهرباني وکړئ همدا برنامه مو له صنفیانو سره شریکه کړئ له کورس ملګرو سره تر څو هم وکولی شي له دې برنامو څخه ګټه واخلي. تر راتلونکي برنامې مو پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.